السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نو څنګه چې تاسو ته ما پرونی ولاګ کې ویلو چې اختر ختم شو له خیره سره او موږ خپل کار دوباره سٹارټ کو. پرون چې زموږ سره کوم کس کار کوو که نه هغه دا کار کړی دی د دې ځای صفایي د کمرو دا ښکته کومه صفایي دی که نه دا وینه دا هلته پرون چې کومې خښتې وغیره دا هر څه یې بار ته ایستلي دا ګټې وغیره دا هر څه یې بار ته ایستلي دي که نه دا کار یې کړی او اوس دا دی لګیا دی چت ته صفایي کوي دا وینې ابي د ښه چارې ځان ته ښه ګانا لګولی هغلته موبایل یې کار کوي. او څنګه چې ما پرون وی کنه چې په دې ځای کې مطلب دیوال کول غواړي دې ځای کې موږ ښکته ډي پي سي کړی ده خو اوس دا ګن من ورته تللی دی د پاسه نو د اوبه تلې خټه ورته ټوله تلې ده که نه. نو نن زما داسې خاص څه کار نه و نو ما وی مې داسې کار به وکړم که نه چې زه به له ده سره په دې کې څه لږ غونده کې امداد وکړم چې ژوند کوو نو خامخا څه کار خو به کوو د رزق وسیله ده نو روزګار خو به کوو او دنیا ګورې همیش له په امید باندې خوړی شي ښه به شو خو لږ لږ انتظار خو به کوو. نن سبا زمونږ په علاقو کې ګرمۍ زور ډېر زیات سیوا شوی دی چې لږ غونده کې کار هم سړی وکړي که نه نو بیا ګډوډي. ما اوس دغه لږ کار وکړو نه وینې دې ځای نه دغه ځای پورې دا لږ ځای مې صفا کړو بس نور کار باندې مې سمې نه راځي. اوس په دې ټایم کې تقریبا 12:30 بجې شوې مونږ د کار نه رالو روټۍ له چې څنګه روټۍ له رالو کار هم چوټي کړه که نه نو به یې دا وینې وریځ راله نور لاړو چې مونږ کار بس کړو نو وریځ شوه. او اوس په دې ټایم کې ماسپښین بانګ وي نو بس کپړې وپړې مې بدل کړې او داس مې وکړو ځو مانځله چې مونځ وکړو که نه بیا وروستو میلاویږو. د ماسپښین مونځ مې وکړو واپس رالم او به یې داسې کار دی که نه نن به کوو مونږ یو چیلنج ویډیو او کیدای شي که نه چې دا چیلنج ویډیو تاسو کتلي د ولاګ د راتلو نه مخکې انشاءالله کوشش به کوم که نه چې چیلنج ویډیو کمپلیټ کړم که ونه شو بیا به ولاګ وګورئ کوه شو نو بیا به تاسو چیلنج ویډیو وګورئ. اشبا څنګه چل دی چیلنج کو تیاری یې راځه بیت څه شو نه نه بیت د چکر نه راغې مونږ کارونه کوو بیت تللی چکر له ابي د خیر علي ها خو چکر خو له خیره سره وخت ښه تېر شو څو ورځې خو تېرې کړي 2 شپې خو کړې او 3 ورځې نو کم ځای تېرې وای بس درې ته رسېدلي وو خاص نو ها خوا دې خوا چکر یې والې ها اوس داسې کار و چې مونږ ویډیو وکړې ښه پوره کېږه مه ورشه زمونږ نوی چیلنج چې دی که نه هغه پرې نوي کور کې څنګه نوي کور ته رالم که نه دلته 2 چوکیداران ناست دي دا وینې دوی ټوله شپه شوګیره کړي که نه ټوله شپه زمونږ دا بنګله ساتي نو بیا دا ټایم دلته ودی پاسای بس اوس په دې ټایم کې زمونږ چې کوم چیلنج ویډیو وه که نه هغه له خیره سره ختمه شوه کیدای شي که نه تاسو به هغه چیلنج کتلی وي اوس به دوباره راشو خپل ولاګ طرف ته. نو اوس داسې کیسه ده که نه چې ځو چېرته به چکر ولګو مازدیګری دی که نه او د چکر تلو نه مخکې به ول دا کار کوو چې ویډیو اپلوډینګ له به ځمه نو زو ویډیو اپلوډ کوو او بیا ځو چکر له راځئ. دا اوس مونږ د روډ په غاړه ولاړ یو زما نه ملګري ځان څادر کې پټ کړی دی څه د وجې دې دوړو د وجې دا روډ دی زمونږ دا وینې د دې د وجې ویډیو اپلوډینګ کې لا ټایم شته نو بس چې دا وشي بیا به ځو چکر له انشاءالله. خیر رالی او په دې ټایم کې له خیره سره ویډیو اپلوډینګ هم وشو اوس داسې کار کوو که نه چې ځو به چکر له راځئ. نو نن مازدیګری مو بیا راوړو د خپل کلي دنګو غرونو ته دا وینې نو دلته یې هوټل هم دی دلته هم د چای وینا وکړه او به یې مازدیګری دی وږې شوی غونته کې نو ما یې چای به ورته وڅښو پکوړې به ورسره وخورو نو ښه به شو. حارث ته څه وایي چای صحیح ده تا اکثر وایي بوتل موتل څکو نو زه کوم زیاده چای په څومره ټایم کې تیارېږي بس یو 7 منټه باندې 7 منټه پکوړې ته هم راوړه ها زمونږ چای تیاره شوه
ګوړې پسې رالې له خیره سره. اکثر چې زه تاسو ته وایم که نه سرملنګ نو نن مو د سرملنګ بابا دربار ته بوځم. روډ هغلته ښکته پاتې شو، دا ورته پوړی راختلي دي داسې. دا چې دی که نه دا سرملنګ بابا دربار دی. دا وینئ خپل نوم چې دی که نه سید معصوم بابا ترمیزي ضلع بنیر نواسا پیر بابا نوسی دی. دا دربار دی خو دې ټایم کې دا تاله دی. دا وینئ دا شوي نو موږ ورته دننه نه شو تللی. چې دی که نه دننه قبر دی دی. هغه مخامخ چې دی که نه دا پکې جومات دی. خلک چې دلته چکر وغیره دی راشي که نه بیا ځانه دلته مونځ هم کوي. دې ځایونو کې دلته ښکته ځل خلک ځان له پروګرامونه کوي. خو دا ځای ډېر زیات ګنده کړی دی، تیلی وغیره دار سره وړي که نه دا وینه. چې چېرته هم چېرته ښکلي ځای ته چکر له لاړ شئ که نه نو خامخا دا کوشش کوئ که نه چې مطلب تاسو شاپرې وغیره څه سامان ډسپوزیبل وغیره دار سره وړي که نه نو دا خو یا مطلب یوې تیلې ته وروچوئ سیټ ته یا ږدئ او یا داسې کار کوئ که نه چې کوم اور تاسو بل کړی اخ کې اور کې سوځئ نو دې نه به ګندګي زیاته نه خورېږي. ډېر چاپېره وګوره که نه دومره ښکلي ګلونه دي په دې ځای کې. دا وینئ دې پورې ځای کې دا وینئ دا پکې جدا یو ګل دی. مونږ چې کله پخوا واړو که نه ماشومانو چې کله بیا داسې د سپرلي موسم شو که نه مونږ ته به سرملنګ ته لاړ شئ ګلونو تخم او د ګلونو دا مطلب دا ډنډرې وغیره دا چې خلک راوړي کري مونږ به ډېر دلته راتلو دې ځای نه هم د ګلونو دا تخمونه دا وغیره وړو. او اوس په دې ټایم کې چکر نه واپس رالو نو بس ماښام دی، ماخوستن ته ټایم نږدې دی. خپل بلاګ چې دی که نه په دې ځای باندې ختموم. امید دی چې نن بلاګ به ستاسو خوښ شوي وي. که چېرې خوښ شوي وي لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پورې راکړئ راله اجازت او د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.